هر انسان دا مقصد دی په دنیا کې چې ما ښایسته ژوند تیر کړي. دا د کافر مقصد هم دی، دا د کافر هدف هم دی، دا د هندو مطلب هم دی، دا د سیک مقصد هم دی، دا د مسلمان هدف هم دی، دا د لیوني مقصد دی. دې پورې ته هم چې لیونی هم دا غواړي چې ما ښکلی ژوند تیر کړي. ښکلی ژوند هغه څه چې زه څه غواړم چې دا راته میلاوی دی او چې زه څه کوم چې دا مې کولی شو. نشه ییز هم دا غواړي. مقصد د خبرې دا دی چې دې باندې خو موږ پوه شو چې هر سړی دا غواړي او دا ټول خلک هم په دې پسې منډه وایي. تاسو چې دا څومره منډه یي نه ګیر چاپېره که نه د دې خلکو دا ټوله منډه وګوره په یوې خبرې پسې ده، پسې پسې ګیر چاپېره وګوره، مخې ته شاته ښۍ ته ګس ته. دا څومره خلک چې لګیا دي ټول دې دپاره لګیا دي چې زه ښایسته ژوند تېر کړم. ټول دغه وایي. که دیندار یې که بېدینه، زه ګوره دیندارو خبره صرف نه کوم، که دیندار دی او که بېدینه دی ټول وایي زه ښایسته ژوند تېروم او د هغې دپاره خلک قربانیانې ورکوي، د هغې دپاره خلک وخت هم ورکوي، د هغې دپاره مال هم لګوي، د هغې دپاره بچي هم قرباني، د هغې دپاره ملک هم پرېږدي، د هغې دپاره مور پلار هم پرېږدي، د هغې دپاره ښځه هم پرېږدي. دا ټول محنت د دغه یوې خبرې دپاره دی چې ما ته د خوشحالو ژوند میلاو شوی او ما ته د سکون او د راحت ژوند میلاو شوی. نو په دې باندې خو د ټولو اتفاق دی، خو اختلاف په طریقه کې دی. اتفاق په کومه خبره دی؟ ښایسته ژوند غواړم. اختلاف په څه کې دی؟ د ښایسته ژوند په لټولو کې اختلاف دی، طریقه کې اختلاف دی. ښایسته ژوند څه ته وایي؟ په دې کې اختلاف دی. اوس کېدای شي ته یو سړي سره کښېنې، ښایسته ژوند څه ته وایي؟ جسم ډېر مال وي. یو سړی به دا تعریف کوي. ښه، یو سړی به دا وایي چې ښایسته ژوند څه ته وایي؟ چې ډېرې ښځې. یو سړی دا وایي ښایسته ژوند دې ته وایي چې ډېر بچي. یو سړی وایي ښایسته ژوند دې ته وایي چې سړی د انګریزانو په ملک کې. یو سړی وایي ښایسته ژوند دې ته وایي چې سړی ازادي او بس ګرځي را ګرځي. دا تعریف خو هر سړی خپل دماغونه بیانوي. ښایسته ژوند څه ته وایي؟ ښایسته ژوند څه ته وایي؟ دا د شریعت په رڼا کې کته پکار دي. مؤمن او دینداره خلک او الله ته نږدې خلک هغه هم دقه ژوند غواړي، هغه هم دقه سکون غواړي. زه درته دا ووایم، سکون ګوره نه په مال کې دی، سکون نه په بچو کې دی، سکون نه په ښځه کې دی، سکون نه په غټ کور کې دی، سکون نه په مسافرۍ کې دی، سکون د دنیا په یو شي کې هم نشته. سکون او حقیقي سکون که غواړي، اطمینان او که حقیقي اطمینان غواړي، د زړه خوشحالېده په صحیح معنو سره غواړي او چې دا ژوند په ښایسته طریقې سره غواړي، هغه د الله دین ته واپس کېده. دی مختصر لار ده او تفصیل یې کوم. دی مختصر لار ده چې ته الله ته واپس شي، ژوند به دې ښایسته شي. ژوند په دې نه ښایسته کېږي چې الله تعالی لوی منصب درکړي. ژوند صرف په دې نه ښایسته کېږي چې ته مخوري شي. ژوند په دې نه ښایسته کېږي چې جایداد درسره ډېر. راشي زه درته ډېر خلک ښیم، ډېر بې شماره د هغوی سره داسې جایدادونه وي چې حیران به شي ورته او تپوس ترې وکړه د هغوی په ژوند کې ذره برابر سکون نشته. ډېر مالداران به درته وښیم، کروړپتیان لکپتیان په ما پسې راغلي دي. زه درته خپله خبره وکړم، ما پسې ډېر مالداره خلک راغلي، ډېر غټ خلک راغلي. ولې؟ وایي غمونه ډېر دي، څه وظیفه نشته، بېچیني ده، څه وظیفه راسره نشته، په سکون نه یم، دغه راسره نشته څه وظیفه. نو زه ورته لنډ دا دین سره څنګه؟ یاره دین سره بس دقې ته واپس شي. 2 ورځې مخکې ما ته یو کس د پاکستان نه ټلیفون وکړو او ډاکټر و. ما ته یې دا وي زه ستا بیانونه اورم او په ما الحمدلله اثر کړی ده. ما ته دا بیماري ده او دا مسله ده، مسله یې بیان کړې ده. ما تاسو ډاکټران یو پکار دی چې ته پې زما نه ښه پوهېږي. وایي نه زما ستا په خبره یقین دی. ما دا ټولې خبرې پرېږده، ته زما بیانونه کم وخت نه اورې؟ بس وایي لږ وخت کېږي. ما مونځ اودس کوې؟ وایي یو مونځ هم نه کوم. قرآن تلاوت، ذکر او اذکار هېڅ هم نشته. ته زما نه بله څه وظیفه غواړې؟ ته دې دین ته راواپس شي. اوس مې شروع کړې ده، لږه لږه مې شروع کړه، ما بس ته نوره ښه شروع وکړه. ته دې دین ته واپس شه او بیا ګوره که ستا دا ژوند الله د دې خوشحالو نه ډک نه کړو نو بیا ما ته ووایه. ما خبره دې پورې راواغسته چې ښایسته ژوند څه ته وایي. د خلکو په تعریف کې څه دی؟ اختلاف دی. بیا د دې ښایسته ژوند د لټولو لپاره په طریقو کې څه دی؟ اختلاف دی.
اوس زه درته هغه طریقه ښیم چې هغه د قرآن او حدیث نه اخیستې شوې ده او په صحیح معنو سره حیات طیبه الله قرآن کې ذکر کړی دا ژوند، ښایسته ژوند، د سکون ژوند، د خوشحالۍ ژوند، د برکت نه ډک ژوند، د مرګه پورې زما په یو څو خبرو به عمل وکړي او دا ژوند درته الله نصیب کوي. رب العالمین ګورې د چا محنت نه ضایع کوي، د چا کار نه ضایع کوي چې کله پکې اخلاص وي او چې کله د پیغمبر په طریقه وي، چې کله د الله د رضا دپاره وي، په صحیح طریقې سره وشي، هغه الله نه ضایع کوي. دا خبرې چې کومې کوم په دې باندې په صحیح طریقه عمل کول غواړي. که ته په یو وګورې او بل باندې بیا دوه هفتې بعد ما پسې راشي تا خو بیان کې ویلي او زموږ ژوند خو څه بدل نه شو، نو ما خو صرف د اورېدو دپاره نه دي ویلي، ته یې واوره په یو غوږ او بل باندې وبس. زه چې دا کومې خبرې بیانوم دا د دې دپاره بیانوم چې په دې باندې به څه کوې، په دې باندې به عمل کوې. اولنۍ خبره دا یاده کوي چې برکتي ژوند هغه دی، ښایسته ژوند هغه دی چې تا ته پکې بار بار موقع د دیندارۍ میلاو شي. دا ښایسته ژوند دی، په دې شکر ادا کول پکار دي. زموږ دا وقفه د درسونو مختصر وه، خو دم کیدی شوه او داسې شوي دي لکه دا تېر شوی کال چې او دا وبا پکې نوي نوي راوتې او الله دې په خپلو قدرتونو ختمه کړي او څوک چې بیماران دي الله دې روغ صحت ورکړي او کوم چې مړه شوي دي الله یې شهیدان وګرځي. دا وبا چې نوي نوي راووته او دا لاکډاون یې ولګېدی او خلک په کورونو کې بند شو. زه په خپله شخصي 2 کسان پېژنم په ملګرو کې چې هغوی به ما ته بار بار ټلیفون کوو یا په واټساپ باندې میسج درسونه بیا کله شروع کېږي او کله به جوماتونه کولوي، درسونه به کله شروع کېږي کله به جومات کولوي، درسونه به کله شروع ما به ته چې کله کولو شي بیا به هم خبر خور شي تاسو ته پته ولګي. نه بس زموږ زړه شوی دی درسونو ته وبینو هغه درسونه الله بیا سټارټ کړو. تېر شوي کال هغه حالات لکه ښه شو درسونه سټارټ شو. هغه 2 ملګري هغه اوس هم د خاورو لاندې دي او د هغه درسونو په انتظار باندې هغوی لاړو. ما سره اوس هم زه واټساپ نه هغه میسیج نه ډیلیټ کوم، ځان سره مې په خاص میسیجو کې ایښی دی. کله نه کله سړی ګوري زړه یې نرمېږي نو بار بار دا میسیجې به راتلې، بیا به درسونه کله سټارټېږي بیا به کله سټارټېږي بیا به کله سټارټ شو. خو هغه ملګرو پکې بیا قسمت نه و او داسې خپلوانو زمونږ هغه نږدې قدرمن خلک هغه هم لاړو دقه شان. د دې موقع میلاوېده ما او تا ته بیا د الله شکر ادا کوي او الله ته یو اوږده سجده ولګوئ سره د جړاګانو سره د شکر د حمد او د ثنا. د مؤمن اوږد ژوند کې برکت وي خو په شرط دی چې د اوږد ژوند د څه دپاره د الله د دین دپاره او د ګناهګار دپاره اوږد ژوند د الټه شر او فساد دی. یو 2 کسانو حدیث کې راځي، امام احمد دا حدیث راوړی دی په خپل مسند کې او شیخ الباني په سلسله صحیحه کې هم راوړی. 2 کسانو دا ملګري وو او دواړو یو ځای اسلام قبول کړی و. د حدیث توقع دی دواړو یو ځای اسلام قبول کړی. یو پکې شهید شو، یو په هغه کسانو کې څه شو هغه شهید شو او دا بل یو کال پاتې شو. لکه دواړو په مرګ کې څومره فرق دی؟ یو کال بس. یو شهید شو بل پاتې شو. طلحه بن عبید الله وی رضی الله عنه وی فاریت الجنه، جنت مې ولیدو. وی هغه اخرنی چې مړو هغه د بل نه مخکې و، چې شهید شوی و د هغه نه د اخرنی څه مخکې و. وی زه رالم چې څنګه سحر شو پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواله رالم اکتب فذكرت ذلك للنبي صلی الله علیه وسلم. پیغمبر صلی الله علیه وسلم یا رسول الله بل خو د هغه نه مخکې او شهید شوی. دا څنګه؟ وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ماته وی چې الیس قد صام بعده رمضان، د هغه د مرګ نه بعد یو میاشت د رمضان روجې نیولې دي که نه دي؟ وی ما ورته وی چې او وصلى كذا وكذا ركعه صلاه السنه او دومره رکعات مونځ کړو دی ټول کال هغه رکعتونه ورته یاد کړو دی کړي زیات که نه؟ وی دغه دله څه مخکې دی ګوره په دې ډېر عمر کې خیر خو خیر پکې هسې نه و. پیغمبر وایي د سړي روجې نیولې وي، د سړي مونځونه کړي وو، د سړي عبادتونه کړي وو، د خپل ملګري نه مخکې شو.
حالانکه هغه څه شهید شوی صرف د یو کال فرق د لاسه چې یو سړي ته 2 کاله 3 4 10 15 شل کاله ژوند میلاو شي د هغه یو نه زیات هغه کم چې د ملګري و هغه وختي مړ شوی او دی به کې دینداري وکړي نو څومره مخکې ځي د مؤمن په اوږد ژوند کې خیر دی ما دا خبره کوله چې برکتي ژوند هغه دی چې اوږدي او ته پکې څه وکړې ته پکې د الله عبادت وکړې دغه ژوند ویمه حدیث کې راځي په صحیح الجامع کې دا حدیث دی طوبى لمن طال عمره وحسن عمله خوشحالي د هغه سړي دپاره چې ژوند یې اوږدي او عمل یې ښایسته وي خبره ګوره ختمه شوې نه ده بدېږي چې ژوند یې اوږدي بیا خو ډېر بېدین هم چې دی د هغوی دپاره هم خوشحالۍ خبره خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم خبره په دې ځای ونه دروله چې طوبى لمن طال عمره چې خوشحالي د هغه چا دپاره چې ژوند یې اوږد دی دې باندې خبره نه ده ولاړ خوشحالي د هغه چا دپاره او خوشحاله دي چې هغه څوک چې ژوند یې اوږد دی او ښایسته عمل کوي ځکه علي بن ابي طالب رضی الله عنه یو قول را نقل دی امام طیبي رحمه الله ذکر کړی لکه بعض خلک دا وایي چې کله ماشوم ویني مړ شي وي مزي دي بې حساب او بې کتابه دی به چېرته ځي جنت ته لاړ هېڅ غم یې نشته هغه دا وایي علي بن ابي طالب وایي موت الانسان د یو انسان مړ کېده وروسته د دې نه چې دی لوی شي وعرف ربه او خپل رب وپېژني خیر من موته طفلا د هغه چا نه دی غوره دی د هغه ماشوم نه چې هغه په وړوکوالي کې مړ شوی د الله یې درسره پېژندلی دا څومره ښایسته خبره یو سړی دومره موقعو ته میلاو شو چې خپل رب یې وپېژندو یو سړي ته دومره موقع میلاو شو چې پیغمبر یې وپېژندو یو سړي ته دومره موقع میلاو شو الله ته یې سجدې ولګولې یو سړي الله ته رکوګانې ولګولې یو سړي د قرآن تلاوت وکړو درسونه یې وکړو دین یې زده کړو هر قسمه دینداري چې یا دی عبادت هغه یې وکړو دی غوره یې د هغه ماشوم نه چې هغه د سره الله یې نه دی پېژندلی او مړ شوی یو حدیث کې داسې راځي د حدیث ته غوږ کړي دې کې هم دقه خبره ده خو صحیح حدیث دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواله یو کس راغی وی ای الناس خیر ای د الله پیغمبر په دې خلکو کې غوره انسان کم یو دی غوره ژوند والا څوک دی دا خبره هم زموږ دا دی چې د چا ښایسته ژوند د چا دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته من طال عمره وحسن عمله د چا چې عمر اوږدي او عمل یې ښایسته وي فای الناس شر وی په خلکو کې بدترین انسان کم یو دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته من طال عمره وساء عمله د چا چې عمر اوږدي او بد عمله یي دا ډېر بدترین انسان دی ځکه چې هغه ژوند نه خو دې فایده نه لري د ګناهونو بوج پې ښه ډېرېږي د ګناهونو بوج ښه ډېرېږي لکه یو سړی د لمونځ اودس نه کوي بېدینه دی ستا څه خیال دی چې سبا ورځ ده ته میلاو شي او دی په دغه حال دا د لپاره فایده منه پرونی ورځې پورې په ده باندې د ګناهونو بوج څومره پروت و سبانۍ ورسره بله ورځ کا او بیا ورسره بله که او بیا ورسره بله که او داسې زه دا حساب کوه دا د لپاره څه خیر خو نه دی دا خو شر او شر دی د ګناهونو بیټ یې په ده باندې ډېرېږي ګوره شریعت موږ دې نه منع کړي چې د مرګ ارمان به نه کوې صحیح بخاري کې دا حدیث دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم لا یتمنین احدکم الموت په تاسو کې د څوک د مرګ ارمان نه کوي اما محسنا فلعله ان يزداد خيرا کدی دینداري نو ولې د مرګ ارمان کې ژوند به دې اوږدي او خیر به دې ډېر شي نیکیانې به دې ډېرې شي و اما مسیئا که ګناهګاري نو دې هم د مرګ ارمان نه کوي ولې فلعله ان یستعتب توبه به وباسي د توبې موقع به ورته میلاو شي برکتي ژوند هغه دی چې تاله پکې الله مقدر کي بار بار د هغه د راضي کولو دا برکتي ژوند دی او الحمدلله ثم الحمدلله چې الله موږ له بیا یو پیر موقع راکړه د دین د مجالسو سره د ګډون او بیا یو پیر موقع راکړه د قرآن او د حدیث د اورېدو د بیانولو دا څه لرې خبره خو نه وه چې کیدای شي درسونو نه څه وخت لپاره چوټي وشي او بند شي او سړی پکې مړ شي کیدای شي که نه شي کیدای شي ډېر داسې تلي
ما ورته بیا رالو اوسې بیا نه راغلي رالو سره د روغ صحت رالو او اندامونه زمونږ کار کوي عقل هم په ځای دی سترګې هم کار کوي غوږونه کار کوي ژبه کار کوي د الله لوی نعمت دی لوی نعمت دی زه په خپل ژوند کې بعض خبرې راښکاره کول ښه نه خواسي چې ملګرو کې شوق پیدا شي زه د اوسه پورې د کعبې په رب قسم خورم چېرته د چا مال ته الحمدلله د سره پسخېدلی نه یم نه مې د دې سره کار شته چې چا سره مرسډیز دی او چا سره لینډ کروزر دی نه مې د دې سره کاري چې د چا کور غټ دی او د چا کور وړوکی دی نه مې د دې سره کاري چې سپینې جامې اچولي که تورې اچولي نه مې د دې سره کار دی چې یاله بچي ډېر دي وګوره ښځې ډېرې دي وګوره غټ تاجر دی وګوره مال ډېر دی وګوره دا دي وګوره هېڅ پروا مې نه خو دې خبرې سره مې غټه پروا وي چې هغه سړی هغه علم هغه داعي هغه ملګری هغه خپلوان هغه تا نه په دیندارۍ کې مخکې کېږي ولې مخکې کېږي تا نه په تا کې څه کمی دی ته ولې ورو ورو شاته روان یې ولې ورو ورو خرابېږي ولې د الله سره ستا رابطه کمزوري کېږي دې خبرو ته مې الحمدلله ذهن ځي او دغه مې ورب الکعبه که سفر وایي کروڑپتی لکپتی چې را سره کېني که نه او فقیر او ملنګ چې را سره کېني که نه هېڅ فرق پکې نه کوو فرق صرف په دې کوم چې کمې وپکې الحمدلله دینداري هغه سره مې طبیعت بیا ډېر لګي نو چې موږ له د الله موقع راکړه دا الله لویه خزانه موږ له راکړه لویه خزانه دا خزانه ګورې په مال او په جیداد او په بچو او په ښځه په دې نه میلاویږي دا خزانه دا محض د الله له طرف نه توفیق دی او رحم او کرم دی نو اولنۍ خبره ښایسته ژوند کوم یو دی چې تا ته پکې بار بار موقع ده عباداتو میلاو شي او د دیندارۍ میلاو شي دویمه خبره ښایسته ژوند د هغه چا دی برکتي ژوند د هغه چا دی چې په چا کې تقوا وي او د الله نه هېرېږي د ده د خوشحالو نه ډک ژوند دی د ده د برکاتو نه ډک ژوند دی د ده د سکون او د اطمینان ژوند دی اگر که د سره مال نه اگر که دی بیماري اگر که په ده مصیبتونه سره د هغې دی به خوشحاله وي او د دې ژوند به ښایسته ژوند وي وجه دا دی چې هلته د الله نه هېرېږي چې د الله نه هېرېږي نو د الله د حدودو به خیال ساتي او څوک چې د الله د حدودو خیال ساتي رب العالمین د ښایسته ژوند نصیب کوي زه بار بار دا خبره کوم ګورئ ښایسته ژوند مال ته نه وایي ګورئ ښایسته ژوند ډېرو بچو ته نه وایي یو سړی ډېر مالدار دی او بېدینه دی یو سړی سره ډېر بچي دي او د الله دشمن دی یو سړي سره غټې غټې بنګلې دي او پیغمبر نه پېژني الله نه پېژني به داسې ژوند څه کوي الله یې ته موږ ساتي ژوند هغه ژوند دی اگر که د غریبۍ ژوند دی خو چې ته پکې خپل رب پېژنې چې ته خپل خالق پېژنې چې ته خپل الله پېژنې دا د خوشحالۍ ژوند دی په ځان کې تقوا راولي د الله نه یېرېږه رب العالمین به دې په ژوند کې دومره برکتونه راولي چې ته به ورته حیران شي او د داسې ځینه به دله رزق درکړي چې ستا په ګمان کې به هم نه راځي چې دا رزق ماله له کوم ځای نه راځي ډېر غټ یعنی سرمایه به دې نه وي نه به دې غټ کاروبار وي سره د هغې رزق به دې ښایسته وي ژوند به دې ښکلی وي په امن به په سکون به په اطمینان به الله په قرآن کې څه وایي بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا الله وی کچرته دی کلو والو دا په سوره اعراف کې د آیت ته الته الله باز کلی ذکر کړي دا کلی تبا کړي دي لکه د عادیانو کلی د سمودیانو کلی د لوط علیه السلام د قوم کلی د شعیب علیه السلام د قوم کلی دا الله ذکر کړي په دوی عذابونه راغلي الله وی که چېرته په دې کلي والو کې ایمان او تقوا وی یاده کړئ دا خبره الله وی ښه وی که چېرته په دې کلي والو کې تقوا وی او ایمان وی لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض الله وی ما به برکتونه راورولی وی د اسمان نه او د ځمکې نه به ولې راویستی وی او که چېرته په دوی کې تقوا وی خو نه وه پکې تقوا نو په هغوی کې ایمان نو په هغوی کې توحید ته په ځان کې تقوا راوله د اسمان نه به د باندې برکت راورېږي د دې ځمکې نه هم الله برکت راوباسي شرط څه دی
تقوا څه معنی الله نه یاره. دا لنډ تعریف دی، اگر که دې نور هم تعریفونه شته. الله سوی ومن يتق الله يجعل له مخرجا، په چا کې چې تقوا وي د هر غم نه د وتو لار به ورته الله اسانه کړي. دې ته ښایسته ژوند وایي که نه؟ دې ته برکتي ژوند وایي چې الله تعالی د غمونو نه د وتو لار د هغې بندوبست سره وکړي او هغه درته اسانه کړي او هغه درته وښایي. دا د خوشحالو ژوند دی که دا برکتي ژوند دی. نور برکتي ژوند څه ته وایي؟ او صرف دا نه ويرزقه من حيث لا يحتسب، او د دې څیزونه به الله رزق ورکړي چې هغه به د په ګمان کې نه راځي. ښایسته ژوند موږ ټول غواړو، ټول غواړو که نه؟ صرف په دې نه کې زه غواړم د دپاره و محنت کې کوشش به کې. اولنۍ خبره چې ژوند دې اوږد او موقع درته میلاوېدی دیندارۍ دا ښایسته ژوند دی. دویم چې ستا په ژوند کې تقوا وه او د الله نه یره وه نو بیا به ستا ژوند برکتي ژوند وي. درېیمه خبره که ښایسته ژوند غواړئ، که برکتي ژوند غواړئ، که الله ته د نږدې کېدو هغه زندګي غواړئ چې الله ته پکې نږدې او الله دې نه راځي، نو د هغې دپاره به درېیم کار دا کې ډېر استغفار ویل سره د دې چې په ګناهونو باندې به همیشوالی نه کې. دا دواړه خبرې وبسې تړلی شي. استغفار ډېر وایم او ګناهونو به یې همیشوالی کوم، دا هم فایده نه ورکوي. لکه یو سړی دی توبه وباسم او ګناه نه پرېږدم، فایده ورکوي؟ د توبه هېڅ فایده نه ورکوي. یاره بس زه نور الله ته واپس کېږم او توبه مې ده مونځ نه کوم، دا څه توبه شو؟ دا پلاني ګناه زما نه شوې ده بس نور الله ته واپس کېږم او ګناه کوم، دا تاله فایده نه درکوي. دا استغفار دا توبې دا تاله فایده نه درکوي چې څو پورې تا ګناه پرېښودي نه وي او الله ته واپس شوی نه د هغه وخته پورې تاله فایده نه درکوي. ګوره په دې ځمکه کې الله لوی برکت اچولی دی، په دې ځمکه کې الله لوی برکت اچولی دی. د الله په دې شریعت کې لوی برکت دی، په قرآن او حدیث کې لوی برکت دی. کله کله یو انسان په دې برکتونو پسې منډې وایي چې زما په دې ژوند کې برکت راشي، خو نه میلاویږي ورته. د ده او د برکت په منځ کې پردې ژوند یې نه مزېدار کېږي، ډېرې منډې پسې وایي. وجه څه ده؟ د هغې وجه د الله نه لرې کېده. ښه نو دا پردې به ختمو پسه دا چې د ده او د برکت په منځ کې راغلي دي هغه ختمېږي په ډېر استغفار سره. که موږ ته استغفار له زور ورکو او د الله نه بخښنه غواړو په مخه دا ورد کوو استغفر الله د دې چې کوم نورې صیغې دي هغه استعمالوو، هغه پردې چې کومې زما او د برکت په منځ کې دي هغه پردې به څه شي؟ هغه به وسوځي، هغه به وسوځي د دې استغفار په ګرمایش سره، د توبې په ګرمایش سره به هغه پردې وسوځي، هغه دیوال به مات شي. او چې کله هغه دیوال مات شو او چې کله هغه پردې وسوځېدې ستا ژوند کې به برکت راشي. استغفار ډېر ډېر او ډېر سهار او ماښام په مخه الله ته واپس کېږه. کله د نم ګناه وشي ډایرک الله ته واپس کېږه او هغه ګناه پرېږده، په ژوند کې به دې برکت وي. الله د مؤمنانو دا شان ذکر کړی. ګوره مؤمنان دا نه وي چې د ګناهونو نه پاک دي. ګناهونو نه پاکوالی صرف د چا دپاره دی؟ د پیغمبرانو دپاره. نو خو هر چا نه ګناه کېږي، خو کوم چې اوچت مرتبې اوچتې درجې والا مؤمنان دي او خپل رب یې پېژندلی د هغوی نه هم ګناه کېږي. یو خو د هغوی نه ګناه لږه کېږي، نادرا ته کېږي، کله کله چې کېږي. یو پکې دا خبره ده په هغو کې. دویمه الله څه وایي؟ والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم، کله چې د دوی نه ګناه وشي او ځان سره ظلم وکړي دا مؤمنان، زه اوچتې مرتبې والا مؤمنان. که ته ژوند کې برکت غواړې نو دغه مرتبې ته به ځان رسوې. ګوره د هغوی طریقه څه ده؟ ګناه ترې وشو ځان سره یې ظلم وکړو نو څه کار کوي؟ ذکروا الله، ډایرک ورته الله رایاد شي. دا په دې اوچتو مؤمنانو کې دا لوی صفت دی. کله هم د الله نافرماني ته زړه وشي
او خواهشات پې زور راولي او شیطان پې زور راولي دته څوک رایت شي؟ الله ورته رایت شي. راشه وایي د پلاني ته دوکه ورکړي، په عرش باندې رب دی څنګه دوکه ورکړي؟ راشه فحش فلم او تصویر ګورو، نه په عرش باندې رب دی، هغه به څه جواب ورکړي؟ راشه دا کوه، هره ګناه، الغرض هره ګناه چې دی کوي ذکروا الله، څوک ورته رایت شي؟ الله ورته رایت شي. ښه چې الله ورته رایت شي فاستغفروا لذنوبهم، نو بیا استغفار، دکه زما مقصد. الله ورته رایت شي نو بیا بخښنې غواړي د الله. ومن یغفر الذنوب الا الله، او د الله نه له څوک ګناهونه نشي بخښلی. ګوره لوی صفت به وکړي څه دی؟ ولم یصروا على ما فعلوا، او کومه ګناه چې دي شوې ده په هغې اصرار نه کوي، ولا په مخ یې نه کوي، بیا بس پرېږدي. که ته دا غواړې چې ژوند کې دې برکت راشي او ژوند کې دې خوشحالیانې راشي، نو څه به کوې؟ استغفار به ډېر وي. څه وایي الله د نوح علیه السلام په باره کې؟ هغه خپل قوم ته دا خبره کړې وه، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. نوح علیه السلام خپل قوم ته ویلو چې ډېره بخښنه غواړئ د الله، نو څه به وکړي؟ ډېره بخښنه غواړو. واوره برکتي ژوند غواړي که نه؟ ډېره بخښنه د الله نه غواړه، په مخه استغفار. یرسل السماء علیکم مدرارا، بارانونه به ورېږي برکت واله. ویمددکم باموال وبنین، برکتي مال به د الله ښه ډېر درکړي، زامن به د الله درکړي. ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انهارا، ځمکې به دله درکړي، پټي به دله درکړي، باغونه به دله درکړي، ولې به روانې شي، چینې به وي، اوبه به وي، برکتونه به وي، مزې به وي، خوشحالیانې به وي. دې ټولو کې شرط څه دی؟ استغفار. هر څه د الله حل کوي. ته صرف استغفار بخښنه د الله نه ډېره غواړه، او دا استغفر الله دا ورد په مخه وایه. ته ګوره چې الله تعالی د خوشحالو ژوند هغه درکوي او که نه درکوي. څلورمه خبره چې څوک هم ښایسته ژوند غواړي او برکتي ژوند غواړي، نو هغه ته موږ دا وایو نیکو اعمالو له زور ورکه، ژوند به دې ښایسته شي. او دا خبره زه نه کوم، دا زما خبره نه ده، دا د عرش والا خبره ده. ومن اصدق من الله حدیثا، د الله نه زیات څوک رښتینی نشته، دا د هغه رب خبره ده. خوشحالو ژوند، برکت والا ژوند، ښایسته ژوند، نیکو اعمالو له زور ورکه. نیک عمل زه ساته یو عمل نشم کوی چې ته دا مونځ کوه، ته روجي نیسه، ته زکات ورکوه، ته صرف درس کې کښېنه، ته دین زده کوه، ته دین ښایه، ته ذکر نه نه. نیک عمل، هر هغه عمل چې په هغې د هغې په کولو باندې الله راضي کېږي، چې څومره یې کولی شي د الف نه د یا پورې، دا کوه، ژوند به دې ښایسته وي. واوره الله څه وایي؟ من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، چا چې ښایسته عمل وکړو، نیک عمل وکړو. نیک عمل هغه عمل ته وایي چې هغه د الله د رضا دپاره او د پیغمبر په طریقه وي. د چا په ژوند کې چې نیک اعمال ډېري، الله وایي من ذکر او انثى، که دا سړی دی او که دا زنانه ده، وهو مؤمن، شرط پکې دا دی چې دا مؤمن دی، موحد دی. فلنحيينه حياة طيبة، الله وایي زه به له ښایسته ژوند ورکوم، حیات طیبه. دا د الله طرف نه ګارنټي ده. څومره عبادت چې د الله کولی شي، کوي یې په سهار ماښام کې، الله به دې ژوند ښایسته کړي. زه کله کله ملګرو ته دا خبره کوم، او د افسوس خبره ده، سړی حیران شي چې موږ ته صرف په دې دومره لوی دین کې، په دې دومره لوی دین کې صرف مونځ پاتې شوی. خبره زما غلطه که صحیح؟ صرف مونځ کول، هغه هم صحیح نه کوو، پاتې څه شو؟ زکات خیر خیریت دی، روجې نفلي خیر خیریت دی، علم خیر خیریت دی، ذکر او اذکار خیر خیریت دی. هر عمل چې ته سیټ دی، پاتې څه دي ستا ژوند؟ زه چې مانځه له ځم جومات، که د هغې مې د نم صحیح تپوس وکړو، هغه هم په ټیم نشته.
هغې کې هم اطمینان نشته، هغې کې هم سکون نشته، هغه هم په صحیح طریقه نه دی، هغه هم په ټیم نه دی، هغه هم کله په جومات کې او کله بهر او کله په کور کې او کله په لاره کې او کله پاتې شو کله پاتې نه شو. کوم ځای نه به خوشحالي راشي؟ بیا زه او ته موږ په خوشحالیانو پسې ګرځو. خوشحالي به خاورې ما ورته وینو چې موږ د خوشحالۍ لار پرېښودې ده. سهار چې او ماښام شي په دنیا پسې منډې او مزدوري او کت او بر او دیاړي او کمپني او ډریوري او دقه کیسې سهار او ماښام. او په دې څلېرویشتو ګنټو کې یو څو منټه زړه الله له نشي ورکولی. بیا درته تپوس کوي یاره ژوند بس برکتي ژوند به الله موږ ته څنګه نصیب کړي؟ برکتي ژوند دا دی چې ته نیکو اعمالو له زور ورکړي، چې ته عباداتو له زور ورکړي. بیا ګوره چې ژوند یې الله د خوشحالیانو نه ډکوي او که نه ډکوي. پنځمه خبره د برکتي ژوند دپاره او د ښایسته ژوند دپاره هغه دا ده د خپلوانو سره خپلولي ساتل او د خلکو سره ښایسته اخلاق ساتل. چې کله اخلاقي وي د خپلوانو تپوس دې کوو، ملګرتیا دې کوله خلکو سره، د خلکو سره دې منډې والي، د خلکو په مصیبتونو کې ودرېدې، میلمستیا دې د خلکو کوله، د خلکو نه یې د غمونو بوج کمو. چې څو پورې دا صفات پتا کی الله به تعالی برکتي ژوند درکوي. چېرته به دې الله نه خرابوي، چېرته به دې الله نه خرابوي چې کله ته د نورو مؤمنانو سره ودرېږي چې دوی خراب نه شي. دا ډېر ګران کار دی. دا راته زه ووایم دا کار څه دی؟ ګران کار دی. داسې په خوله باندې خو ویل اسان دي. د خلکو سره ښایسته اخلاق، د هر چا سره په غم او مصیبت کې ودرېده، د خپلوانو تپوسونه کول، ملګرتیا کول د مؤمنانو سره، اکرام کول د مؤمن، دا ډېر ګران کار دی. خو آسان دی د هغه چا دپاره چې چاته الله آسان کړي، نو ګران کار دی. حدیث کې دا راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم په صحیح بخاري او صحیح مسلم کې دا حدیث دی من احب ان یبسط له فی رزقه وینسأ له فی اثره. څوک چې دا غواړي چې رزق یې پراخه شي او ژوند ور الله اوږد برکتي ژوند ورکړي. دا موږ ټول غواړو. پراخه رزق زه هم غواړم، ته هم غواړې. برکتي اوږد ژوند زه هم غواړم، ته هم غواړې. پیغمبر ته د طریقه ښایي وایي که څوک دا دوه خبرې غواړي فلیصل رحمه، تیرې د خپلوانو سره خپلولي ساتي. او دا خبرې بس ما ختمه کړې ده او زه تپوس نه کوم د هغه، او زه د خواله نه ځم او د سره مې ختمه او د هغه سره مې ختمه او د عمر له سپېره ګرځي. دا سړی عمر له سپېره ګرځي. بس وایي پښتو ده. پښتو په هغه پښتو به څه وکړي چې ستا پکې نه څه قدر شتي، نه دې په ژوند کې څه مزه شتي، نه دې څوک عزت کوي، نه د خالق په نیز درونی او نه د مخلوق په نیز درونی. په هغه پښتو باندې کیسه کار هغه کوه چې د الله په نیز درون شي، د خلکو ته درون شي او ژوند به دې خوشحاله شي، ژوند کې به د الله برکت واچي. عایشه رضی الله عنها وایي دا ډېر ناشنا روایت ته د عایشه رضی الله عنها وایي ان حسن الخلق، دا نصیحت یاد کړئ د ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها نه وایي ښایسته اخلاق وحسن الجوار او د ګاونډي سره ښایسته اخلاق ساتل او د خپلوانو سره خپلولي ساتل او د میلمه خیال ساتل، د مؤمنانو خیال ساتل. چا کې چې وایي دا کارونه یي نو د ده دنیا الله ښایسته کړي او ژوند ور الله اوږد ورکوي. او دا د تجربې خبره ده. ما خو لیدلې ده، تاسو هم لیدلي چې کم سړی د خلکو سره په غمونو په مصیبتونو کې ودرېږي، چې کم سړی د خلکو سره منډې ډېرې وایي او د هر چا تپوس کوي او د هر چا سره ښکلي اخلاق ساتي، رب العالمین وله ډېر د برکاتو او د خوشحالو ژوند ورکوي. زه په دې بعضو پورې سړي له سمه یعنې خندا هم ورشي او افسوس مې وکړي، وایي نه یې د چا سره ساتم او نه دې راسره څوک ساتي. نو په تا کوي څوک څه، په تا څوک څه کوي؟ ته داسې قیمتي کاڼی چې ټوله دنیا د پسې ګرځي. زه نه د چا سره ساتم او نه دې ما سره ساتي. ډېره ښه په مخه دې ښه ځه، په تا څوک څه کوي؟
انسان چې درنیږي هغه په اخلاقو درنیږي، انسان چې درنیږي هغه په دیندارۍ درنیږي، انسان چې درنیږي هغه په تقوا درنیږي. په تاسې څه کومه؟ زه نه چې چا سره ساتم او نه دي ما سره څوک ساتي، ګرځه را ګرځه ځان له بې لارو کوڅو. داسې خو ډېر شی بې لارو کوڅو کې ګرځي، خو درانه پکې باز خلک دي، قدرمن پکې باز دي، عزتمن پکې باز دي. نو یو طریقه دا ده. شپږمه خبره، که په ژوند کې برکت غواړې او ښایسته د خوشحالو ژوند غواړې نو د ځان نه به سخي جوړې. سخي څه ته وایي؟ لاس ازاد کا. یو خو اسراف ته اسراف نه، یو چې انسان کې سخاوت وي، په خپلوانو خرچه، په غریبانانو خرچه، په دین خرچه، په ملګرو خرچه، په میلمه خرچه، چې کله دې دا صفت ته پکې دننه و الله به درله ښایسته ژوند درکوي. ناشنا ناشنا ځینو به تا ته رزق میلاویږي، خوشحالیانې به دي په ژوند کې، عزتمن به قدرمن به، او به چې د الله دپاره یې لګوي نیت دې دی چې زه الله راضي کوم. ته په دې هر څه کې دا نیت ساتلی شي زه د الله دپاره کوم، په دې هر څه درته اجر میلاویږي. موږ ته چې راوځو کور له رزق لټول، رزق خو الله ورکوي، موږ اسباب یو، ښځې له، مور پلار له، بچو له. که چېرته موږ ته دا سوچ وکړو چې دا د الله د رضا دپاره کوم، دا هم صدقه ده. ستا یو ملګری راغی کور ته او ته یې ډېر عزت وکړو او د چا دپاره دې وکړو؟ د الله دپاره، دا هم اجر دی. ستا کور ته میلمه راغی، ښه ټیټ میلمستیا دې وله وکړه، د الله دپاره دا اجر دی. د خلکو سره ولاړې، خلکو سره منډې او خرچې او دا هر څه د الله دپاره کوه، ټول اجر او اجر دی. د ژوند به یې ټول د خوشحالو نه ډکي. وما انفقتم من شیء فهو یخلفه. تاسو چې الله وایي څه ولګوئ که نه، الله به د هغې په بدله کې ډېر څه درکوي. او چې رب العالمین وایي چې زه به دله په بدل کې در کومه، نو هغه شی به څه شی چې تا لګولی دی، هغه د هغې په مقابله کې څه شی چې تا لګولی دی. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله. کم خلک چې الله په لار کې مالونه لګوي، کمثل حبه، مثال د یو دانې دی، انبتت 7 سنابل. ګوره دانې یې وده، څو وږي راوکتو؟ 2 وږي، فی کل سنبلة 100 حبه، او په هر وږي کې څو دانې دي؟ 100. څو شو؟ 200. لګولي تاسو یو دانه د یوې نه خبره څو ته لاړه؟ 200 ته. نه صرف په دې ځای ونه درېده، والله یضاعف لمن یشاء. الله وایي چاله د دې نه هم زیات کړه. چې کله ته په غریبانانو خرچې کې، په دین کې، په ملګرو کې، په میلمنوي کې، په خپلوانو کې، یو دانه 200 ته جوړېږي او د دې نه به الله ډېرې، ستا ژوند کې به څومره خوشحالیانې راځي. هغه حدیث خو به تاسو ته یاد دي انشاءالله. پیغمبر صلی الله علیه وسلم څه وایي؟ وایي چې ډوډۍ خورئ یو ځای خورئ او مه جدا کېږئ. فإن الطعام الواحد، د یو خوراک د څو دپاره پوره دی؟ 2 دپاره، د 2 3 دپاره. او بیا داسې پسې ځه. ښه بعض دي والله دې داسې خوی نه موږ ساتي چې مخې ته څه پراته وي داسې بل وګوري، بس چې دا خو سره نه ته وخورم، او دا به زه څه کوم، او دا به زه څه خورم، او دا به زه څه کوم د بچو دپاره او د ښځې دپاره، دا خو زه لاړم تباه شو، او دا خو زه غرق شو. نه، د یو هغه 2، د 2 هغه 3 یا 4، د 4 هغه 8، د 5 هغه 10، د 10 هغه 20، د 20 هغه 40. زړه غټ ساته، الله به کې برکت اچي. ته صرف د دې جیب نه لږ د لاس لرې که او خرچه وکړه، که ستا په ژوند کې برکت رانغی بیا ماته ووایه. خو د لاس به دې لرې کوي څوک؟ کوم سړی چې بخیلي ژوند یې ډېر لنډ تنګي، برکت یې نه وي په ژوند کې. غریب د یو روپۍ حساب. او دلته په سعودي عرب کې حلالي، ما په خپلو سترګو لیدلي، بعض پکې د حلالو حساب کوي. د دې سړي په ژوند کې به تاسو ماته ووایئ ځه د ژوند به تنګي که نه وي؟ لکه چې خبره کله د حلالو حساب ته واوړېده نو ژوند ډېر تنګ نه شو؟ ډېر زیات تنګ شو که نه؟ صحیح د سړی حساب کې دا نه چې حساب مه کوه، خو دې حد ته رسېده چې ته نه په ښځه خرچه کې، نه په بچو کې، نه په ملګرو کې، نه په غریبانانو کې، نه په کونډو، نه په یتیمانانو، نه په دیندارو، نه په دین، نه په علماو. نو کیسه ته څه دپاره جمع کړي؟ نو یو په ځان کې دا صفت راولي، سخاوت.
ځان سخي که الله به دې ژوند ښایسته کړي. اوومه خبره په تجارت کې رښتیا وایه، په کاروبار کې رښتیا وایه، الله به پکې برکت واچوي. همیشه رښتیا وایه. حدیث کې درځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی متفق علیه حدیث دی، صحیح بخاري صحیح مسلم کې دوه کسان دي یو بل سره بیع کوي، فإن صدقا وبینا، که دواړو رښتیا ووایي او خبره یې ښه واضحه وکړه، بورک لهما فی بیعهما، الله به له په تجارت کې څه واچوي؟ برکت. وإن کذبا وکتما، او که چېرته دې دواړو دروغ ووایي او حقیقت یې پټ کړو، محقت برکت بیعهما، الله به د دوی د تجارت نه او د دې بیې نه برکت راکاږي. که ته دا غواړې چې ستا په ژوند کې برکت وي او په تجارت کې برکت وي او په دوکان کې برکت وي او په مزدورۍ کې برکت وي او په دیاړۍ کې برکت وي، رښتیا به وي، هر څه کې رښتیا. د کمپنۍ د مشر سره، د ټیکهدار سره، د کپیل سره، د دوکاندار سره، د اغوستونکي سره، د خرڅوونکي سره زره زره برابر رښتیا به وي، څه شی به نه پټې، حقیقت. الله ستا په ژوند کې برکت اچوي. نه به دروغو قسمونه خوري، نه به دا وایي چې دا د جاپان دی او هغه شی DC، او نه به دا وایي چې بس والله یاره وي قسم دی دا شی ختم دی، نور وي بس موږ سره دغه یو کارټن پاتې دی. دا ټول هغه خبرې دي چې برکت خو ختم شو. خو زه یو حدیث ووایم، ده د حدیث غوږ کېږده، په صحیح مسلم کې دا حدیث دی: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. درې قسمه خلک دي، الله به سره د قیامت پر ورځ خبرې نه کوي، نه به ورته ګوري، نه به یې د ګناهونو نه پاکوي، او د هغوی دپاره دردناک عذاب دی. څلور خبرې دي. ګوره ابو ذر رضی الله عنه وی خابوا وخسروا من هم یا رسول الله، دا خو تباه شو او هلاک شو، دا څوک دی؟ د الله پیغمبره. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته یو هغه دی چې د پنسو نه د پنسې خپلې د ګیټو نه لاندې ساتي، هغه نارینه چې پنسې د ګیټو نه لاندې ساتي. دویم شغلخور انسان، د یو ځای خبره یو ځای ته وړي، د بل هغه بل ځای ته وړي، دا او دې دپاره مې ته حدیث وي. او درېیم هغه چې خپل مال د دروغو په قسمونو سره خرڅوي، دې سړي ته به الله نه ګوري، نه به ورسره خبرې، چې الله ورته نه ګوري او خبرې ورسره نه کوي، ته کوم ځای نه به کامیاب شي. نو اوومه خبره کومه شوه؟ رښتیا وایه. دغه شان دا یو څو خبرې به مختصر ذکر کړو. د قرآن تلاوت ډېر کوه، الله به دې ژوند ښایسته کړي. الله په قرآن کې څه وایي؟ وهذا کتاب انزلناه مبارک. الله دا کتاب ما نازل کړی ډېر برکتي کتاب دی. دا برکتي کتاب چې کله ته خپل ژوند کې رادننه کړي، ژوند به دې برکتي شي. سهار یې وایه، ماښام یې وایه، زباني یادوه لږ لږ. د تفسیر په درسونو کې کښېنه، د قرآن سره چې کوم درسونه تعلق ساتېږي کښېنه، دین په مجالسو کې کښېنه، الله به دې په ژوند کې برکت واچي. دغه شان دعا چې کله غواړو، دا خو واضحه ده، نو یو دعا پکې دا لازم غواړو، یا الله زما په ژوند کې برکت راولي، او یا الله ماله ښایسته ژوند راکړي. د دعا ډېر لوی اثر وي، او په دعا به ستړی کېږي نه. چېرته ګورئ، چېرته په دعا نه ستړی کېږي، همیشه او همیشه، همیشه او همیشه. او دا به نه وي لکه حدیث کې راځي چې بعض خلک د الله نه ناامیده شي. نه، ناامیده کېږي به چېرته نه، همیشه دا دعاګانې غواړه، هر وخت یې غواړه، یا الله زما په ژوند کې برکت راوړه، یا الله زما په عمل کې برکت راواچوه، یا الله زما په بچو کې برکت راوله، زما په مال کې برکت راوله، زما په وینا کې، زما په کار کې، زما په ناسته پاسته کې، زما په اخلاقو کې، زما په خوی کې. دا دعاګانې غواړه، الله به ستا په ژوند کې برکت راولي. دغه شان د خپله سینه ته د حسد نه، د کینې نه او د بغض نه د دې نه څه کړه؟ پاکه کړه، ژوند به دې ښایسته وي، ډېر مطمئن ژوند به دې، په ارام به، په سکون به. لکه د حسدګر او د کینهګر او د دشمنیانې چې کوي او د بغض والا، د دې غریبانانو چې کینې دقه یو سوچي، هغه دسي، هغه دسي، هغه کت، هغه بر، هغه لاړ، هغه را، هغه دسي، هغه دسي، چې د هر څه لرې کړو، ژوند به دې خوشحاله شي، د خوشحالي ژوند به دې، هېڅ پروا به دې بچا نه وي. که چا ته پسې خبرې وکړي هم ډېره ښه، خپل خوی یې راښکاره، که څوک دې غیبت کړي، که څوک دې سره دشمني کوي، ته په ښایسته طریقې سره جواب ورکړه، ته خپل زړه صفا ساته، الله به دله ژوند ښایسته درکړي. او آخرنۍ خبره به دا ذکر کوم، ما خو چې دا اوږده موضوع ده، تاسو ما په اوله کې وي، هسې دا یو څو خبرې
اخرنۍ خبره هغه ده او ډېره اهمه که د خوشحالو ژوند غواړي او ښایسته ژوند غواړي نو په دنیا کې د ځان نه بره ته به نه ګوري د ځان نه کته ته ګوره او په دین کې به د ځان نه بره ته ګوري د ځان نه کته ته به نه ګوري موږ خبره الټه کړې ده چې ورته ته دینداري نه نو د هغه پلاني نه خو خیر به که نه هغه 2 منځونه کوي د ورځې زه بیا هم 3 کوم اوس وګوره دی د ځان نه کمزوري ته ګوري په دین کې نه نه پکار دا وه چې تا ځان نه بره ته کتلی زه خو مونځ کوم خو پلاني ورسره قرآن هم یادوي هغه درسونه هم کوي هغه ذکر وزکار هغه روجې نیسي هغه تهجد کوي هغه ته هغه ته ګوره موږ په دنیا کې بره ته ګورو موټر ورسره شتي ښه مزېدار خو دی لینډ کروزر ورته ګوري او دکه د خولې نه یې لاړې ساسي چې کله به زه دا ګاډی را پیدا کړو ښه مزېدار کور دی ګزارۍ روانه 5 کمرې او دی هغه پلاني ته ګوري هغه 18 کمرې جوړ کړی دا ژوند ګورې په ارام نه تېرېږي ها د ځان نه لاندې ته وګوره په دنیا کې ژوند به دې ښایسته ته دا وایې چې ما سره موټر نشته که نه ته دا وایې چې ما سره سکوټر نشته که نه وګوره هغه کسانو ته چې خپې ورسره نشته ته دا وایې چې زما کور وړوکی دی ته وګوره هغه کسانو ته چې فوټپات باندې اوسېږي ته دا وایې زما په سر درد دی او زما معده خرابه ده وګوره هغو ته والعیاذ بالله چې هغه د کینسر بیماران دي د هغوی ګردې خرابې دي اول ورځ مې یو مریض ولیدو په نیټ کې چې پته نشته زما د ذهن نه اوس وځي خو چې 11 کیلو که 12 کیلو صرف د هغه ګرده وه ګردې غټې شوې وې خېټه داسې راغلې وه داسې نو بیا ډاکټران وایي چې د ګردې به دې وباسي اوس دې نه بغیر به ژوند تېروي چې څو پورې ژوند ځکه چې دې دله سم مړ کېږي دا خېټه یې دومره غټه شوې وه یعنې دا وړه ګرده چې کله کیلو ته ورسي ته سوچ وکړو چې بیا 100 کیلو شي او یو نه 2 ګردې د دې سره ژوند تېرول او هغه تکلیف او موږ خپل هغه وړې وړې بیماریانې راولو هغه یادو لکه چېرته موږ د ځان نه لاندې ته وګورو نو ژوند به زموږ څه شي هغه به ښایسته شي دا یو څو نصیحتونه د زړه د کومې نه ټولو ملګرو ته دې دپاره چې زموږ دا ژوند څه شي دا ښایسته شي الله سبحانه وتعالی دې موږ ټولو ته ښایسته ژوند نصیب کړي الله دې موږ ټولو ته برکتي ژوند نصیب کړي الله دې زموږ دنیا او آخرت ښایسته کړي او الله دې موږ د غمونو مصیبتونو آفتونو نه د ګناهونو نه الله دې موږ دې نه لرې ساتي او الله سبحانه وتعالی د دې دیني مجالسو سره زموږ د تعلق دغه شان برقرار ساتي د آخري وخته پورې د دنیا نه د تلو پورې الله دې موږ د دین طلبګار وګرځي او د دین خادمان دې الله موږ وګرځي او الله دې زموږ بچي زموږ خپلوان زموږ مشران کشران دغه ټول نه الله د دین کار واخلي هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين